د همغږي مرکز د نوي قومندان د معرفت په دې غونډه کې د لوګر مرستیال والي، سیمه ییزو مسؤلینو او ګڼ شمېر مخورو ګډون کړی و. د لوګر مرستیال والي اوسنی نظام د افغان ولس د سترو قربانیو پایله وبلله او ویل چې د نظام د پایښت لپاره باید له هیڅ ډول هڅو ځانونه ونه سپموو او باید ټول مسؤلین د قانون په چوکاټ کې په رښتینولۍ خپلې دندې پر مخ یوسو. دا قربانۍ د ملګرو وکړې، تکالیف او زحمتونه تیر شو، دومره خلک قربان شو چې تاسو ته بهتره معلومه ده. اکثر علماء کرام، د قرآن مجید حافظان، نیکان خلک دا قربان شو، په شهادت ورسېدل. الله تعالی شهادتونه قبول کړي. د دې په نتیجه کې دا نظام راغی. د 203 قلي اردو څلورمې پلې لواء قومندان په اسلامي نظام کې دنده او مسؤلیت یو الهي امانت یاد کړ او له اسلامي نظام څخه دفاع یې خپله وجیبه وګڼله. یقینا چې داسې قربانۍ مجاهدینو ورکړې چې سړی دا ویلی شي چې دا به د دوی حق وه چې دا نظام یې ورکړی وای. دا جدا موضوع دی، په دې کې بحث نه کوو. البته په دې خبرې ضرور غږیږو چې دا نظام اوس موږ تاسې ټولو سره امانت دی. دا امانت څنګه حفاظت وکړو، لکه څنګه چې د شل کلن جهاد د امریکایانو په مقابل کې فرض و، داسې د دې نظام حفاظت کول فرض دي. بس د غونډې په پای کې نوي ګمارل شوي قومندان د ملي دفاع وزارت له باوره مننه وکړه او ژمنه وکړه چې د هیواد یو عسکر په څیر به د خپلې خاورې او خلکو خدمت کوي. خو د یو عسکر په صفت باندې، د یو خادم په صفت باندې زه د تاسو په خدمت کې یم. مولوي صاحب تاسو به هیڅ کلم دا نه وایي چې دلته موږ څوک نشته، دلته موږ ملګري نشته. الحمدلله موږ ټول ملګري یو، موږ ټول د تاسو تر څنګ ولاړ یو او د دې اسلامي شرعي نظام په حمایت باندې خپل ځان هم قربانو او د خپل ځان قرباني ته هم ولاړ یو. د یادونې وړ ده چې تر دې وړاندې مولوي رحیم الله کامران د لوګر ولایت د همغږي مرکز قومندان